د اویس غم د هیڅ چا نه هم هیر نه دی. اوس هم خلک د حکومت نه د قاتل د معلوماتو پیدا کولو او د قاتل نیولو غوښتنه کوي. خو اوس د اویس پلار ډېرې دردونکې خبرې وکړې چې د قاتل باره کې ټول دردونکې حقیقت بیان کو. که ویډیو کتل غواړئ نو تر اخره را سره پاتې شئ. د اویس والد صاحب چې بختور شاه نومې دی او په شکور بازار کې د موټر سایکلو مصري دی، د دومره لوی حادثې نه پس هم لکه د غر ولاړ دی او خپلې خبرې ښه د زړه له تاو نه کوي. هغه وایي چې زه پوهیږم چې چا زما ملا ماته کړې ده، هغه به د غټې کورنۍ سره تعلق لري او په شا باندې به د یو چا لاس هم وي. خو تاسو یقین وکړئ چې زه به یې هېڅکله هم ونه بخم او د کلیوالو نه هم غوښتنه وکړه چې تاسو به یې راسره هم نه بخئ، ځکه چې هېڅکله دا فکر ونه کړئ چې دا زما زوی و، بلکې که دا سلسله جاري وساتل شوه نو کیدای شي سبا په دې کلي کې د نور چا زامن هم قتل شي او دغسې کار ورسره وشي، ځکه چې دې خلکو دا فکر کولو چې بختور شاه به هم لوی سړی شي او سبا به مشري کوي. نو دغه خلکو زما خپې او لاسونه کټ کول غوښتل او همغسې راسره وکړل. حالانکې ما خپل بچي د کلي بچي ګڼل او ما فکر کولو چې زما بچي د کلي ولس خدمت وکړي. هغه ویل چې ما سره په کلي کې مخکې هم داسې مشکلات راپېښ شوي دي چې بیا هغه مسلې حل شوي، خو د کلي مشرانو او موږ په متفقه طور مخکې هم دا فیصله کړې چې که بیا چا داسې کار وکړو د هغه به جایداد هم ضبط کیږي، یعنې اخیستل کیږي، هغه به د علاقې نه شړل کیږي، سزا به ورته ورکول کیږي. د اویس پلار د کلي خلک او په سوشل میډیا باندې پښتانه او هر هغه څوک چې د اویس د درد نه خبر دي همدا غوښتنه کوي چې زر تر زره دې دغه مجرم ونیول شي او په عبرتناک مرګ دی مړ شي چې خلک ترې عبرت واخلي او بیا څوک داسې کار ونه کړي، ځکه که په جیل کې اوسي نو څو ورځې پس به خلاص شي، بیا به مزې کوي، سرې سترګې به ګرځي او په هیڅ چا به هم اسره نه کوي، ځکه چې په ظلمونو کې تجربه نوره هم زیاته شوې وي. د حکومت او ادارو نه هم غوښتنه کوو چې دغه ظالم ته د سخته سزا ورکړي او زر تر زره دې ونیول شي، په داسې مرګ باندې دې مړ شي چې بیا څوک د داسې جرم کولو تصور هم ونه کړی شي. د پښتو پوسټ د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.